کله چې فرمایلی او خزه د عمران دا یو نیک خزه وا د الله دوست وا نیکان نو خزو د زړه تمنا او ارزو الله ذکر کوي نیک بیبي نیک خزه دغه په زړه کې څه ارزو تمنا وي نو دا موږ تاسو ته وایي چې کومه زنانه نیکانه زنانه جوړېدل غواړي نو دغه فکر سوچ عقیده نظر دا باید سوي دغه په زړه کې په ژوند کې غټ تمنا او ارزو سوي د عمران د خزه تمنا الله موږ تاسو له ذکر کوي چې هغه یو نیک بیبي وا یو صالح وا دیندار خزه وا دغه په زړه کې څه ارمانو هغه ارمان الله دلته ذکر کوي فرمایي قالت امراه عمران کله چې فرمایلیو خزه د عمران رب ازما ربا انی نظرت لك ما فی بطنی یقینا ما نظر منله لکه ستا د پاره ما د هغه بچی فی بطنی چې زما په ګېډه کې ده محررن چې دا به آزاد وي د دنیا د کارونو نه د عمران خزه دا حامله وه او د حمل په دوران کې د نظر ومنلو چې یا الله زما په ګېډه کې چې کوم بچی دی نو زه به دا د هیکل د خدمت دپاره یعنی د معبد سلیمانی د سلیمان علیه السلام چې کوم جماعت جوړ کړی او د دین مرکز زه دا بچی د دغه دین مرکز د خدمت دپاره ما وقف کړی چې د معبد خدمت به کوي د تورات خدمت به کوي چې آسمانی دین او کتابو او دارنګه د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام او د بنی اسرائیل او د پیغمبرانو چې کوم مسیر ده هغه لاره به تعقیبوي او د دین خدمت دپاره مې خپل بچی وقف کړی دا یې د زړه تمنا او ارزو وه او نیکانو ښځو ارمان په دنیا کې دا وي چې بچی مې نیک شي دیندار شي عالم شي مجاهد شي مصلح شي خیراندیش انسان ته نه جوړ شي دا نه وایي چې بس دا د پیسه وګټي دا د ډالر پیدا کی روپۍ د پیدا کی ډاکټر دی شي انجینر دی شي اروپا ته د لاړ شي او ما ته د بیا پیسې را لیږي داسې مین دی هغه خو بیا دنیا پرسته وي هغه خو بیا ماده پرسته او دارنګې مطلب پرسته مین دی وي که نه هغوی د الله او د الله دین مقصد نه وي د بچي هغه ابدي آینده هغه په ذهن او نظر او فکر کې نه وي نو ده دا ویلې چې زما په ګېډه کې چې کوم بچی دی دا مې الله آزاد کړی د دنیا د کارونو نه د باندې به د دنیا کار نه کوم دا به یوازې ستا د دین خدمت کوي فتقبل یا الله تقبل که مني زمانا انک انت السمیع العلیم یقینا تا اوریدونکی او پوهی فلما وضعتها نو هر کله چې وزېږولو د ښځې د عمران ها د بچي لره قالت اویل رب ای زما ربا انی وضعتها انثی یقینا ما وزېږولو دې لره انثی زنانه دا خو زما لور پیدا شوه او لور باندې خو بیا خدمت د جماعت او د باندې خدمت دا نه کېږي ځکه هغه به سړو سره بیا په جماعت کې څنګه خدمت کوي د دې زمانې د غرب فلسفه خو نه ده چې سړي او ښځې د یو ځای په دفترو او دارنګې په ښار او په بازار او په دکان کې کار کوي نو زنانه د هغوی د بني اسرائیلو د مشرانو هم دا عقیده وه چې زنانه که نصرانیانو که یهودیانو چې زنانه او نارینه دا د بیل وي مخلوط دا د نه وي ځکه که ده چې لور پیدا شوه دا په دې خفه وه چې ما خو بچی غوښتی او زوی مې غوښتی و الله ستانه چې هغه به د جماعت خدمت کوي دا خو مې لور پیدا شوه لور خو به په کور کې وي دا خو به په حیا او په عزت کې اوسېږي نو وضعتها انثی والله اعلم الله ښه پوهېږي بما په هغه بچی وضعت چې ده زېږولی دی ولیس الذکر کالانثی طلب دا دی چې کله کله یوه جنۍ یوه ښځه د ډېرو هلکانو د ځوانانو د سړو نه دا بهتر کېدی شي د اسلام په تاریخ کې که موږ وګورو نو دا معلومیږي چې کله کله زنانه
دومره لوی کار د دین وکي. آسیه رضی الله تعالی عنها د فرعون په کور کې وه، څومره ایماندار او دینداره ښځه وه. د فرعون سره د باچایي او نظام او حکومت او استخبارات او پولیس او فوج د هر څه سره سره آسیه رضی الله تعالی عنها د دین نه وانړو. سمیه رضی الله تعالی عنها د اسلام په تاریخ کې اولنۍ ښځه ده چې د اسلام په سر او د دین په سر باندې هغه شهیده شوه. نو زنانو ډېر لوی کارونه د اسلام لپاره کړي. ملالۍ او ناهدې د افغانستان په تاریخ کې راځي نه، دوی څومره توره وکړه، مجاهدین جهاد ته وهڅول. نو کله کله زنانه ډېر کار کولی شي، خو چې کله ملا وتړي او د دین لپاره یو څه کولو اراده وکړي، بې ارادې ښځه نه وي، یو اراده لري، یو څه کول غواړي په ژوند کې، نو الله ته هغه څوک محترم دی چې چا د دین لپاره کار وکړي. الله ته نارینه او زنانه محترم نه دي. عبدالرحمن بابا وایي د دیندار ارتینې له یوه کوخې صدقه شه سل بې دینه نارینه. د دیندار ښځې د یوې بنګړي کوخې بنګړي ته ویل کېږي، د دیندار ارتینې له یوه کوخې صدقه شه سل بې دینه نارینه. سل بې دینه نارینه د یوې دیندارې ښځې نه د صدقه شي چې هغه په دین عمل کوي، د دین خدمت کوي، اسلام ته ښکار کوي.